دا پاکستان څنګه ملک دی یاره والله نه قانون شته نه پکې څه کار روزګار شته دی لکه د دې ملک پیدا سو زارېږه خو د امریکې نه والله قانون همداسې قانون دی که نه او مړر ملک قانون شته خو د پاکستان مشر نشته که نه چې د یو څیز یو ملک مشر نه که نه دا خو بیا مرداره ده دا خبره خو ټیک ده سپکې لا 14 اګست 14 اګست خو ټیک ده چې 14 اګست دی نو ملک کم دی چې آزاد شوی دی دا پښتانه خو ګورې په قهر د باچا اخته دي او پونګي راغستي په ټول بازار کې د زنانو لم په غوګونو کې وي مشرانو لم په غوګونو کې وي نو لکه دا د سړي بچی دي دا خو یو تنګول شو ټیک د جشن ازادي کې ما چکر نه بوزا چرته دا باغچې ته یې بوزا نه یې پارک ته بوزا ولې څه چل دی د مور دی واده دی چې پارک ته دې بوزم ما له پونګي هم باندې خدای شي ته ګورې دې ځمکې ته دې وامه چې پونګې ده ته وښیم اوس به د تا نه پونګې جوړ کړم د سبرتار به نه وباسم ما سره د روپۍ درک نه لګي اوسه به دې ورباندې نشه ما له پونګي ور هلته وړو سبا پونګي موجود ده نو چې ته وړو سره پونګې نه سبا به وړو موټر راخطا کړي نو ته به کور سره چې ما له موټر واله دا که نو په قهر د باچا اخته شي وامه دې ویم په ایمان سزې دله ماتومه څه که نه پونګي والا شاباس دې لکه پسې دله والم خدای دې په قهر اخته که دا زما جیب دی وګورې دا نسوار دی را سره نو دې باندې زه تا له څه والم خو ځکه نه وځه دغه دوکان یې قرض کړی ما له قرض راواله پیسې به ورکړم قرض راواله نشته ځکه نه راته ویم بابا شابه وځه راته ویم ځه ښځه ځم یا ښځې خدای دې په قهر د باچا اخته که څه شوه وایه څه وې راشه دا زوی دې څه وایي وایي پونګې راله واله یو خورې داسې زوی راوړی مردار په ایمان د اړې مو چې د ځمکې ته یې راواچو بل وایي پونګې بابا پاشا نو خیر دی وایي له پلار نه چاته به وایي نو کم دي را سره پیسې په رزق پسې اریان یم په ایمان چې راله څوک قرض په مامن نړۍ کې نه راکوي نه راله سودا راکوي لکه د پونګي نه مطلب څه ښځې چې دی وایي ماشومان دي خیر دی ورته خوشحاليږي د رزق وعده الله کړی د خیر چانه قرض راوړل د بچو مانونو پورا کا رزق وعده خو الله کړی د خو الله دا نه وایي چې ته بچو له پونګي والا او د مشرانو په دې غوږونو کې دی وایي کار به راله وګوري ښځې لرې که وایي باسه په دې ور ما له پونګي نه ګناه دي نه الحمدلله خیر بچي تا له پلار کله جامې کړي دي اکثر د زما مور او پلار واخلي دا د ما هم جوړه واغستله هیڅ مخه پکې ښه هیڅ هم نشته زه به درله خدای دې مور لرم ښځې نیازبین کړی دا ته ویم په سر یې راته مخ یې جو ته د سپین سر مې یو دا ډکې دی بس که کنه ځانې والا ټیک ته ښځې چې ستا دا مخ رامانه نه وی ګران که نه والله ستا دې سترګو ته چې ګورم نو ډوب شمه پکې او چې بیا درته ګورم یم چې واپس تېروځم هسې د شوتل پیشکۍ د نه الله پیدا کړې ده خو زه په مینه خو راته ووایې وی لاړ شه نو لاړ به شم زه خیر دی بس شوال او بچو پورې خندا مه کوه ستا مولاد دی یوازې زما نه دی د شپې لوبه وله اوس ټرکونه راډکم چې ته ویرې زه ته داسې کار وکړه چې یو ګوټ شی رامانې اوس کا زما یو خبره موره مال خیر 14 اګست ورځ زما هم چېرته بوځه که نه ورېږه لومبی د پیسو غم کوم لومبی دې پکې د دې تورکیړي فرمایش اوس پکې تا هم راګېستو زما چې پیسو سره هم کوم که نه خدایه داسې ښځه دې راکړې ده چې څه به ووایم دا زموږ قسمت کې لیکلي اوس څه وکړو چې هغه ته نه وي نو چا نه غواړو پردو سړو ته لاس ونیسو خو که هر څنګه که نه زه به دې بوځم او پونګي به هم دلالم او ما به چکر لم بوځي که زړه یې چوي او که رغېږي صحیح ده صحیح ده مه خفه کېږي ښه ورشه لږ اوبه راله راواله پسه یپا دا لږ په کوم طرف لاړ یاسره 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 امر چکه خانه څوک راغلی نو مېلمانه والله څوک خو ما نه ولیدې زه هلته کې ګاډۍ ته ولاړ یم که نه نه نو څنګه غیب دا پرونه داسې پته نه لګي ګوره دا بوټي به ټول غواړي دې ته خو دا به د مازدیګر کې ناوخته اوبه کړم دغه هلته مې ګاډۍ لګولې شپې دې مې راوړې 14 اګست ته هلې ګوله به بس مې راشه دا 100 روپۍ ګوره تا ته پته نه چې په دې شپېلو میلو دا خو ګوره ضلالت دی دا خو د خلکو له تکلیف ورکول دي پر یې غوږونو کې له 100 روپۍ به ما درکړل مشرانو دغه ته رنګۍ نو دا خو کار نه دی که نه
بس څوک غریبي مونږ ته دا پته نه وه. وعلیکم سلام. خان څنګه یې؟ خیر دی عثمانیه ګورې بیخي ځې ته نه راښکاره کېږي اورې څه کار بېګار خو وکړم. بیا جاړي مرشکي ماما بیا نه جاړم، ما کله جړلي دي خو په ړومبي ځل په ژړا شوم. سترګې دې سرې دي. ښځه مې بیماره ده، فالج والده سپي راکونټي شوي کټ کې پرته ده. ډاکټر وایي که 3 لکو روپو انتظام دې ونه کړو نو لکه مه خفه کېږه د خدای مسلمانه نن سبا خو ګوره خفه غزي کېږه. مې وی لاړ شه مرچکي خان به دله قرض درکړي. وایي نور خو په دې دلته یو د سړي زوی نشته. نه نو نن سبا خو ګوره حکومت ښه سهولت راوښکي په صحت کارت باندې م نه دي دا ستا شناختي کارت هم کار کوي د سلو 5 لکو اپرېشن به پېدلی وکړي. شناختي کارت یې نشته ځکه جاړې. شناختي کارت هم نشته، دا څه دی؟ موږ خو هغه نور مخلوق یو. اوس که راله دې سره راکړه خو لکه هغه زړو پښتنو کې راځي ای شاباشي. خو دا واله شي ته روغ خو به نه وایي سړی داسې قسم اوښکې نه چاته به ګوره داسې خبره نه اوښکې نه کړې. بهېږي. ده چاته دا اوښکه نه دی توی کړي. سوچ څونه پیسې به پکار وي یاره چې 3 لکه یادې کړي دي نو چې څه دې وس کېږي. دغه 50,000 نشته او دا راکړه. 15,000 روپۍ به زه د خپل طرفه درله درکړم. الله دې خوشحاله که مرچکي. دوا کوه راته بس. بله خبره ته کوم ځکه تاسو خانان په خپله ښیې خو دا چمچې مه ساتئ. دا اکثر سړي ته شیطانه کوي. چې دا نه ساتې خو جوړه ده نه پاکه دا خلک ولي تا ته دا دي کلي خلک نه دي معلوم ایمان. نه سمې دي دا واړه خو دونه وړاندې چې په ایمان چې باري سړی به ورانې کوي یا نه ستاسو دا د کور چمچې دا ټیک نه وي. سلام علیکم. کار وشو په مخه دی. زه تاسو وګوره یا سره زه ورځم بره کلي کې دغه جنازه ده دغه کومه او ته زه خیال مې ساته ګاډۍ له وروسته به لاړ شې. صحیح ده؟ صحیح ده صحیح. د مرچکي ماما به پیسې دې نیر ته وغورځولې پوه شوې. درته هغه پلار ته مې د ویلو د سپږو دارو روړه هغه هم دونه ناراض دی چې کمې سپږې درکې شوي اوس پور را نه دی راوی شي بس پونګي وخوړلې هغه غریب هم لیونی کېږي بس یې نور څه څوک خیر درله پوره کړي او که تاسو ساتي او که پونګي درله واخلي. ښځې دغسې کې په سپږه کې سپږې ګورې پرېږده دا خبرې. مرچکې ماما کټونه هم دونه وراسته شوي ښځې د نوروز ماما باجتې جوړه شوې یو شیز پکې شلېږي. ته پرېږده دا د میخې دا کټې یې پرېږده وه ورشه بورقه راواله چې ته پارک ته لاړ شو دا 15,000 روپۍ راله راکړې. ته مې ورته په پالج ووالې نو داسې خو یې نه نو راکړو. دې به دې ورته یاد کړو خدای دې زما په خوب کې په فالج نه وخي. دا ته څه وې که دا مې ورته یاد کړی وی وی چې خو سم رنځور دی دغه نه نور سره رنځور شو. ورشه بورقه راواله زه دا واله زه ورځم چې بورقه راواله. تم ورشه که نه مو فجبیک راواله که نه تا به وبرباد کا. دا ښځه او دا زوی به ما خیر ته کښېنئ. ځم چې دا موټر سایکل صفا کړم. بهر راوځئ دې کوڅې ته بیا. ها دا رسول زه ورکان شوم درله دې تبا کوئ میکاپونه کې هلته پردي سړي. راځئ که نه خدای دې مخکې کېنه زما مور څه شاته کېنه ته مخکې نه شاته وبه غورځېږي. زه به شاته کړم مخ پټ کډه مې زاره ده. صبره که پرونی مامي تا باندې څه تندر راغورځېدلی شربې مې ګورې د سید ولی بچي به راپسې ټول خاندي. وخېږه که نه نه خدای پاک لیونی دی ومږه راله په جامو په لاس راله ومږه معصوم دی مې واخه کېنه تبه و برباد شي. یو څټر سره چې ته مې کړې په ایمان چې ذلیله شو دا هغه ورځ نه. ما ځان ټینګ که زه خو چې د کور کوم نو چې در کړم نو چې کله واده شوم د موټرسایکل یاره چې تا راغلي د کمې نه ښځې په ایمان چې کور دې راله سپېره کړې دا اوس 15,000 روپو ما سوالونه مینتونه وکړه تا به ویلي و چې خاونده په دې معنې وړه راوړه چې چیني راوړه 14 اګست نه څه جوړېږي خو نه منې شي ساتلی مې کوئ اوس باندې څوګر څه لغم کې بل زه په ایمان په دلالانو به دې خرڅه کړم. هله پونګي او ګړی تاله به پونګې نه تاله به د خره مازغه راوړم او که نه ګټلې دي دلته ډېرې زیاتې دي. چنډه به هم راله والي جنډه او که نه مور دې په عمران خان باندې واده ده چې جنډې به دله والم. ایمان درته وایم ښځې چې ستاسو د لاسه به جهنم ته ځم دونه دروغ او رښتیا هم رواني وې چې ټول کارونه دي دویم نمبر دي. نو څه به درته وایم دا ستا پیله ده دا کارونه دویم نمبر ته خو لبر د پلار له جواب ورکړي دا دې څه ولې لارې او ګوره ښځې د پلار په کور به دې چېرته دا پاره کېدلې هم او ما ورته راوستې خو بیا هم د خاوند سپکه وی چې په بلۍ ورښکاره شي
خاوند مې دا دی او بې غیرته دی او کار روزګار نه کوي لکه څه به نور وکړم ته ماته ووایه رانده د مړ کړم دا شعري ده دقه درته وایم ښځې په پارکونو کې دا قلوبي دا د مور یار دی څوک دي خو په پارکونو کې خو دا لوبي کله به موټرسایکل باندې پیاګانې اوچتئ کله به پردو زنانو ته ګورو درته مې نه ویل بس کو دې شرمولم نو په ایمان ګورې په دلالانو به دې خرڅ کړم دا کیسه ده ګینفونه د نظام ښه ساعت په ساعت له دا پیغورونه راکړي چې په دلالانو به دې خلڅه کړم کوشه ولې تا ته زه بېڅوکه ښکارم داسې کار دی چې دا مخ ګورې ښکاره نه کړي دا ټول د علاقې خلک دي دا موټرسایکل سیټ ته ودرو او راځه ټالونو کې زما ستا بندېږي بل زه به تا ته داسې ګرځم زه خو مخ ښکاره کوم ستا سا بندېږي او ستا مې بندېږي دا پنجاب دا دی. به اکثر ماشومانه داسې دا شاړي دي پنجاب دی ها؟ دا پنجاب دی او پښتونخوا ده که څه شی دي نه مخ پټوم ګپ لګو مخ پټوم دا څه شنډۍ مو بیا یا خدایه پاکه دې نه خو راله کور کې خپل ناسته ښه وه په دې باندې خو ما پسې نه ووی دا څنګه چکر دی دا څنګه سړی دی لیونی یې کم اوس به مخ هم نه کولاوم هلکه نه راغستم که نه ځان سره ته مې ځان سره راغستې وې درته مې ویل بړستنه اصولي راغلم نو تا ویل مې راغله فضول انسان د خوراک به دې سره اغوست خو د خوراک به ته څه یادوم راځلې چمن کې کښېنه ښځې ویله بېله چمن کې بس سوداګز خو دقه یې نو نور څه خو بس چمن کې ناسته پاسته کښېنه که نه ښځې بس سوداګز دې ته وایي که نه راځه دې چمن کې کښېنه ښایسته هوا لګي ښایسته موسم دی نور څه وې څه وکړو یې سړیا ورشه څه لیزا والا څه بوتل والا په لیزر باندې څه کې ما خو حجامت کړی دی ته خپله باندې که مړه لیزر نه یادوم د خوراک لیز یادوم ها لیز یاد دی لیز خو به دله راوالم او په ایمان ښځې په دې یو څیز د نړۍ زیات خفیم ته څه شي بس څه ته لور مور به دې راوړې وه خو زوی به دې دونه بدرنګه نه راوړي فضول لګې دا خو د الله پاک کارونه دي ګپ لګو مړې د ګل په شان دی ګپ چې لګې که نه په خبره سوچ کوه ته دا وګورې دا سړي درته دا تا ته ما نه ویلې چې نه ځو نن سبا خو چې مور خور له یار ګوري بس میلې ته یې راوله دلته د یارانو کمې نشته دی ته ته نه وایم چې مخ پټ که نو نه پوهېږې که نه بس راځه چې زولته په پټالونو کې وزانګو پاس هلکه یا موبایل مې څه شو دې بیک کې مې موبایل لري وکاږه یو دوه تصویران رالو وکاږه شل په بدله وکاږه خو دا راته خبره کوم ورې چې مخ په تصویر کې نه ښکاره خو بیا تصویر ماله سلوکه خلک وي پردې ښځې له تصویر خو بیا چې په کمره کې لګوم وباسه وله زویه یو تصویر وله وباسه دې کې موبایل دی یو خورې د زوی ټول کارونه الټه دي بیا کې مو الټه شولي پدې چې دا الټه شوی که څنګه ښځې در تصویر وباسه شافیق صلی الله علیه وسلم شرط باسه په ولاړه تصویر وباسه د پلار زی پلار دا زوی خو دې پکې نه راځي خو ما پکې ځان سره راوله ملګرو ته یې ښایه که نه وې دا مې خاوند دی ډېر دا یې عزت کړی ډېر عزت سړی سمه نایلې نه یو تصویر ما له وباسه که نه سل روپۍ به مې راځي څه هسې ګپ لګوم راشه فضول لګیا مې ساره زما ملګرې ده بس ډېره مه راته دغه داسې تاو شه خو وګوره تاو شه نور هم تاو شه لږه نوره معمولي ته تاو شه که نه صحیح تصویر وکاږه راله شه تصویر دې وکاږم ته واوړه دا زیادې سي شرمول تختې دورانه غل غوندې دی موبایل لونه ته خرڅ نه کي زه ورته مې موبایل دې خوار وړه زانګه زیه زانګه لس روپو زانګه ها زیات ونه زانګه ګورې ښځې ته د شلو روپو زانګه که د شلو روپو نه دې زیات زنګلي و په ایمان باندې دی او ته پکې پرېږدمه دا خبره زما وړه څنګه چې ښکلې زړې ته مې ودرم دا څه شي دا خو د ماشومانو ده دا نور هر څیزونه ګران دي دا ارزان دي بس پخپله پکې خوېږه راخوېږه لس روپو ما دی دا ماشوم وزانګي د شلو روپو ته وزانګه ای ماشومه ته راشه یار لږ ګنۍ راوړه خوره او خوراکونه مراکونه دې په بلا ولګي دا زما دا زوی دی هر ټیم جاړي دا ګنۍ لږ ته وجوه لږ دې ته زوی له ورکه او پرې دغه خرچې مه کوئ ډېرې دا والا دا
دا چې 15,000 روپۍ راوښته هغه کې موږ باندې څو خوړل نو په هغې به کور ته اوړه راوړو چیني به پرې راوړو که نه د خوراک نه دي ها رالم نه خو دې وځانګه که نه 100 روپۍ رانه ستا اخېستې دي راشه دې فیله دې دا ورکړه راشه دا واله بیا دا به خو کاغه کنه میراث شي خو کاغه به کو بس کړ دې نه دې څه دیکھ ګورې خیال کو ټول سودا پکې بدل دی کېدا سرخه پوډر دی کی دي آو دا به نور به وای نشم راوړی والو څنګه یې دا خنه یا سره څومره ښکلې ځای دی ماشاءالله چې په دې سړي پکې دا روح خوشحالي دا خو ډېر ښکلی مزېدار څه دی او اوس خواریم پې کړی او دی نن کومه ګرمي وه خو دلته ماشاءالله چې موسم دلته هوا لګي که نه یا ډېره سره دا عثمان دی نه دی عثمان دی نه نو ته خو ما ته وایې چې زما ښځه بیماره ده خو دلته په بار کې ګرځي تا ته مو نه چې مرچکي مې د دوخ کې نه بهیږي نو خو راځه زه به اوس خوښ شم چې ګپ مو نه دی راځه ته پاپا خبر زیاته کوم زو تاسو ماشي څه شوی فقط نختار سادو ډېرې بس عثمانیه روږه ما ولیدې پټېږه ما روز څه چل شوی انا ده مرچکي ما دې خوا راشه السلام علیکم وعلیکم سلام سلام علیکم ایمان نور څنګه مرچکی بابا خیر خیر خدای زنګ زه واو دی څنګه هي عثمانیه دې خوا راشه تا چې ما ته وې که نه چې ښځه مې بیماره ده او په هسپتال کې ده او ته دلته په پارک کې چکر وخې مرچکي ماما والله دونه غریبي مې ده او د چاو د اګست ورځ د په دې ورځ خو زمونږ ملک ادا شو ملک چېرته ادا شوی مونږ خو سم غلامان یو خو دې ښځې او بچو مې ویل وایي چکر له ځو پیسې راسره نه وي نو بس معافي راته وکړه غلط کار مې وکړو خو تا ته مې علمه چې دا ښځه بچي مې لږ خوشحاله شي هغه صحیح ده خبره دې صحیح وکړه خو ګوره د جشن دا مقصد نه دی موږ اکثر دا پونکي والي او مشران یا بیماران دا پېژنګو نو دا ښه کار نه دی خوشحالي په کار ده خو د هغې یو خپله یو طریقه ده هغه د بختي رحمان حاجي صاحب خبره چې د اصولو لاندې صحیح خبره دې وکړه او آینده دپاره به زم خیر دی دوکې شوکې نه کوم بس دا ځل مې او موږ له ځان پوه کول په کار دي چې یاره د دې ورځ څه مقصد دی بعضې کسان دي په موټرسایکل باندې ویلیم وایي پیرنګ یا دغه که نه ګوره دا علامه اقبال چې و هغه د پاکستان خوب لیدلی و نو دا ځکه ازاد شوی دی او بیا چې کوم دی علامه اقبال چې کوم دی هغه خوب لیدلی او قائد اعظم چې کوم دی د دې هغه بنیاد کېښود او پاکستان چې کوم دی د هغې په خوب چا لیدلی و مرشکي ماما دا علامه اقبال که نه د خدای مسلمانه لږ به نوره موده شوی وی دا ډېر غلط خوب یې لیدلی پاکستان کې څه پاتې دي خفه نه شي مرچکي ماما غورې زمونږ هم درځو پیسې به راته ویم خبره کې د وزن شته زه یم چې په دغه شپه خو ډینګې ما کې خوړلی وې خو چې دا پاکستان نه ډول آزاد شوی نه وي دا خوب یې نه وی لیدلی مرچکي ماما خو داسې کار بیا مه کوه ګور عثمانیه دروغ مه وایه کمه یا به د سره دروغ نه دا لږ بوځه سترګې خرابې دي د زنانه راځه چې ځو راځه زه چکر مکر ووخې 100 روپۍ را لاله مې دې ورکړي در به کلکه ورکه ماشوم دی نو څه به کم شي یو 100 روپۍ وله ورکه پاکه خو چې پیسې ووینې که نه نو خارښ ته باندې لګي دا واله دې ښځې له مې ورکه که نه دا څه واله زه ورکړم والا راځه سترګې خرابې ته ځه اوره ښځې غلطه دې وکړه پردي سړي نه دې پیسې واخېستې ما د پونګې والا خو ښه مو کړل مړه دا سړي به کومه ورځ زموږ په کار راځي بل خو دا چې د 15,000 راوغه شولته دې ورته زه بیماره کوم څه کار دی زه کور ته ځم زما څه کارونه دي حالونو کې وزانګئ راوزانګئ او بیا راځئ ولې مونږ په کور ته څوک بوځي زه خو رچکا نه شم کولی تا زه نور څوک ده چې بس به ځان چې به وکړئ که نه ناړۍ کې به د سیخکي ناشې چې را روانه کړئ هغې کې به لاړ شئ د ځانه لاړه تاسې نه سړی دی راځه چې دا ستا ارمان خو پوره کړم څه وکړم چې د بچو غمونه نه مرچکي ما پیسې راکړې او نو درې کې نو بس زه تاله په پونګي معلم ځاله به م سوالم راکه بچې او ډېره خرچه مه کوئ څه ټولې پیسې دي اوس 500 روپۍ نو څوک دی په لاره وایي ما نه نه خدای پاک مرچکي ما ته واس کم ماشوم مې چک مې مله ګویا داسې زناون ځانه جوړ کړی یو هېړې دننه داسې ظالم دی زه خیر یې بچې زه به د الله عالم مه خفه کېږې صحیح ده زه به شټال کې وزانګه زه بیا تا بوځم زه تاله پونګې والم څه هغه زما ښکلی بچی دی
تكون الله اعلم. वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन आई है ये कसम खाई है बाछूदा सोए दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज़ दिल की आवाज़ سفکار وا عام کنه پکار دی ماشوم له الله سره کې ته 14 اگست انا ما شوم ده دا فونډه ولا وای پتا غوړې شوم نه نه کوله واده سوال دل لګا مو ته مرو ځکه دا پوری کیږي نو خنانو دون شیخ راست نو ما دا ولا واده بیا ته زور تاسو سترګې شلې دي نو حیا در کې نشره سره چې زنانه دا شکار علا واده چې په کوم باندې کوته یک دی هغه خبر چې دا باندې سره فون کوي نو ګره ماشاءالله سم پوله په ښکاری ماشاءالله لا دې دینه نور نه بدرنګ چې رقم دې دا پوهیږ دا فونډه ولا وای دا ماته ماته وای زبر عالمه اته نه پیلې ولیدو نه خیر ولا واده ها بل ثانیه مانم لو خپل بنګړي راکنه مستانه زار او قربان ته سي بنگلیا نن باندې ور د دې نورم خو دې ستاره ها ماما دې راکا میرا کوته مو ٹھیک ہے کټشتا مدار صاحب وګته برابر راکنه نه دې کو دې د پاره عالم کنه دې کې غاټ یاره دونه غته نشه دا مو کولو کې تعالی تعالی به ور کو صحیح ده معصوم کو نه پسرم دا کومه چې आवाज نه کوي دې کې کټشتا ها دې کې کټشتا د دې خو نو غټې دا کولاوي کې کنه دا چې سره کې کنه دا کولاوي کې اصل ما د شیداو ما ته ستاوانه ما بچی دی کیا تاسو بیا دا خبر نه درو دا ما کې چل راځي مور دې بنگلې دی نو ته چډونه خې بدل دا پونګي راکوستا دا حق دی ولا دا په سره کومه مزه کې دا ولا دا په سم شپې دی دا وایي چې شپې ته ولې دا په سوري دا په دیر شو دا په دې شي او دا په دغه ټولې 200 دیر شو په شو سره لغه ټوپه 200 دیر شو او دا په سودا ولې 200 په دیر شو دا په سودا یو نیم سره په 50 روپے دا د څه کار دی کنه دا څنګه په 50 ته به دې ټوپه ته وګورم نو ته به څه رښتیا نه ده نه تاسو سره شو راستي خو څه کارټون دې ته ورته وګوره کارټون نه خلک نشي ما تا وګوره است به مې د سبي ګوز بدل دا ګورو راوڅم دا بازار ته راغون کړی را باندې وای څه کار بازار ته نو ته دې شو پوښي مخله ودانځي باندې کېیا بس خبر ډېرې مو کو دا پتو کوم هغه په دې شو په کې چر اے شډونه سره شتا شډونه پنځه د سره شې د سویل می عالم وای شټونه ولې راته مناسب کو بډا راغلی نه یو دا ماشوم نه دا فل سیز را دا په برابر دی کما دغه کې به بیا پرتګ نه چې نه اخر سره پرتګ ولا حاله no